د کیلاش خلک سیلانیانو ته غوسه دي، وایي د چا د جنسي هوس سړولو ته نه یو پیدا شوي. د ډیورنډ فرضي کرښې په هغې غاړې د پاکستان تر قلمرو لاندې سیمه کې به د کالاشو په نوم د اقلیت له ژوند او عجیبو غریبو رواجونو خبر یاستئ. د دوی تر ټولو مشهور رواج د جوشي کلنۍ جشنواره ده. په دغه جشنواره کې دوی نڅیږي، پایکوبۍ کوي، قربانۍ ورکوي، لامبي او د ودونو مراسم ترسره کیږي. دغه جشنواره د ډیر جالبوالي له کبله د نړۍ د مختلفو سیمو د سیلانیانو د پام وړ ده. هر کال د دغه مراسمو ترسره کېدو پر وخت د نړۍ له مختلفو سیمو هلته خلک د نندارې لپاره راځي. د کالاش خلک غوسه دي. اوس د کالاش خلک د زیاتو سیلانیانو له ورتګ څخه تنګ شوي دي او ورته غوسه دي. دوی وایي په پرله پسې ډول هر وخت د دوی سیمو ته د سیلانیانو ورتګ دا احساس ورکوي چې دوی ګواکې د ژوبڼ حیوانات دي او نورې له همدې کبله تماشې ته راځي. د کالاشو اقلیت تر 4,000 تنو دی. دوی سپین پوستکي، رنګه سترګې او روښانه ویښتان لري چې له نورو خلکو څخه یې متفاوت ښیي. کالاشیان بیل بیل خدایان لري. دوی شراب د یو دود په توګه سکي او ودونه یې د کورنیو له مداخلې پرته د نارینه او ښځینه په خوښه وي. په یوټیوب کې د یوې ویډیو خپرېدو چې پکې ویل شوي کالاشیان ازادي جنسي اړیکې لري، دوی سخت غوسه دي. دغه ویډیو تر 1.3 میلیونو پورې کتونکي لرل. په ویډیو کې ویل شوي چې کالاشیان تر ټولو ښکلي کاپیران دي او هر څوک پکې د دوی نجونو سره د واده لپاره تلی شي. د لوقار احمد په نوم د کالاشیانو یو خبریال دا ویډیو د واقعیتونو خلاف ګڼلې او توند غبرګون یې پرې ښودلی دی. هغه خبریالانو ته ویلي چې خلک غواړي په دې ډول نور خلک دوکه کړي، دوی له ځانه دروغجنې کیسې جوړوي. د ده په وینا داسې ناسمې کیسې سیلانیان د دوی سیمو ته د ورتللو لپاره هڅوي او ډیری په دې نیت ورځي چې جنسي خوندونو نه برخمن شي. په ممبرات سیمه کې د یو هوټل مالک چې هغه هم د کالاش اړوند دی خبریالانو ته ویلي چې 80 سلنه پاکستاني سیلانیان دغه سیمې ته د اوریدلو شایعاتو له مخې په همدې نیت ورځي چې جنسي خوندونه واخلي. یو شمیر سیلانیانو بیا دا تور رد کړی او د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دوی د کالاشیانو له فرهنګ سره د لیوالتیا له مخې د دوی سیمو ته سفرونه کوي. له لاهور څخه یو ورغلی سیلاني وایي چې دوی یوازې د نندارې لپاره د کالاشیانو پر لور ورځي او کوم جنسي هدف پکې نه لري. له دې سره په بمبرات سیمه کې پر زیاتو دیوالونو داسې پوسټرونه لګول شوي چې له سیلانیانو پکې غوښتل شوي څو د تصویر اخیستو په وخت له خلکو اجازه واخلي او د ښځو د ځورولو سبب نشي. د دغې سیمې د هوټلونو د ټولنې مرستیال یاسر کالاش ویلي که سیلانیان یې فرهنګ ته درناوی ونه کړي دوی به یې له سیمې وباسي. هغه وایي موږ د هغو سیلانیانو هرکلی کوو چې زموږ اصول او فرهنګ ته درناوی کوي او د مزاحمت سبب نه ګرځي. د کالاشو په سیمه کې د سیمه ییز موزیم مشر اکرم حسین وایي د کالاش په نوم دغه مذهبي اقلیت پخوا د کشمیر له همالیا سیمې د افغانستان تر شمالي څنډو پورې مختلفو سیمو کې اوسېدل. د ده په وینا دا مذهبي اقلیت اوس بیخي محدود شوی دی او وروستی شمېر یې 3802 تنه ښیي. دوی د ډیورنډ کرښې شاوخوا ته په 3 درو کې اوسېږي. حسین اندېښمن دی چې له دغه اقلیت څخه د نه ملاتړ په صورت کې به د دوی فرهنګ له نابودۍ سره مخ شي. د ده په وینا کالاش د خپلو ودونو، تدفین او نورو ځانګړو دودونو لپاره پراخو لګښتونو ته اړتیا لري چې د پوره کولو لپاره ډیر وخت دوی د خپلو ځمکو خرڅولو ته مجبوریږي. حسین دا وضعیت د دوی د نابودۍ یوه زمینه سازي یادوي. دوستانو دا د کالاشیانو او د هغوی د فرهنګ په اړه معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل. په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. له نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره هم در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.